زما عزتمندو مشرانو ګرانو وروڼو دوستانو، نن درته د زنا په باره کې خبره کوم. خدای پاک وایي قرآن شریف کې د زنا اسبابو ته نږدې کېږئ مه، زنا ته نږدې مه ورځئ. دا نه وایي چې زنا مه کوئ، خو خود بنده ده. زنا ته ور نږدې کېږئ مه، ځکه زنا او د زنا نږدې کېدل د آخري درجه د بې حیایۍ خبره ده او بده لار ده د خدای په قانون کې. خدای پاک وایي اتلسمه پاره کې چې زناکار مزانی داسې د سزا لایق دی چې شادي شده نی، نو سل کوړي ووهئ. الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. زناکار سړی او زناکار ښځه غیر شادي شده جنکۍ ولک سل کوړي ووهئ او ګورې د خدای په قانون جاري کولو کې په هغې رحم ونه کې. نو د زنا سزا یې سخته ویلې ده او چې شادي شدی د هغې دومره سخته سزا ده چې د دنیا په یو جرم کې هم دومره سزا نشته. وی د لیوني سپي په شانتې په کاڼ وولې چې مړ شي. سړی او ښځه دا آیاتو شپږمه پاره کې سورت نساء کې خدای پاک د هغې قباحت ته په دې طریقه اشاره کوي چې حکم یې پاتې کوله و آیات د قرآن شریف نه منسوخ که ختم ہے. نو سړی او ښځه دواړه په کاڼ اولی چې ساتې وخیږي. دومره سخته قبیح جرم دی د خدای او د رسول په نظر کې او دومره سخته سزا ده که سړی کافر شي صرف سر پرې کول دي او د زناکار سر پرې کول خو اسانه سزا ده په نسبت د سپي د مرګ چې په کاڼ اولی چې په دې طریقه ترې سوځي. د دواړو جهانو سردار عملاً هم دا کړي دي. 15 کسان د هغه په زمانه کې هغه په کاڼو باندې ویشتي شوي دي او په دې طریقه مړه دي. 2 سړي او 3 ښځې. او بیا خلفاء راشدین او حضرت ابوبکر صدیق. ګناه ختمیږي نه د معاشرې نه خامخا وي، خو کمې او زیاتې پکې راځي. نو چې قانون نه وي نو زیاتې پکې راځي. او د حضور زمانه کې دا شوي دي چې خدای پاک د امت ته عملي صورتونه وښایي چې دا سزا ده او دا انجام ده. زنا چې په کوم قوم کې راشي هغې باندې قات راځي، د اسباب د روزۍ کمیږي. هغه قوم کې بدامني راځي، یره د هر څیز نه یېرېږي. هغه قوم کې ډاکې راځي. نو زنا د ټولو جرایمو سر ده. یو حدیث شریف دی چې دوزخ کې یو خاص کوي دی جب الحزن، د غم خوړه او د غم کوي. ای کې به دا زناکار به راچولی کېږي. خو دومره بلا کوي دی چې ای کې ماڼان او لړمانان دي. یو لړم د قچر عمره غټ. نو چې دې زناکار له ټک ورکړي دا غوښې به ترې وغورځېږي. په داسې سخت سزا به مبتلا. دا چې څومره جرایم دي د لږ ساعت خوند دی، په هغه لږ ساعت باندې دې نافرماني وکړي د خدای او د رسول. د دواړو جهانو سردار وایي علیه السلام چې زناکار زنا له رواني دا وخت کې ده کې ایمان نی، نو که مردار شو نو بس خراب دی. که هغه معمولی ایمان ورته راځي خو هسې هغه ضعیف شکل
ایمان تی اوچت سی د سوری په شکل پہ بنا ولاړی د زنا نه پس ورته راشي خو نیمګړی لکه شیشه چې ماته شي او پیوند شي نو پیوند خوشي په هغه داغ پکې ښکاري. زنا نه اوس یو مرض پیدا کېږي او دا ټول انګریزان په غم مبتلا دي ځکه هغې کې زنا ډېره ده ایډز ورته وایي داسې بیماري ده لکه د ټي بي چې د هغه لا علاجه ده او سړی خوارېږي 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 بس ساتي اوسي. زموږ ښکلی پیغمبر وایي ګورې سترګې هم زنا کوي او غوږونه هم زنا کوي او ژبه هم زنا کوي. د سترګو زنا دا ده چې ته ګورې او د خولې دا ده چې خبرې ورسره وکړې. د لاس دا ده چې لاس دې وروړه د شهوت په نظر بیا ورپسې لویه زنا ده. قتل د جهان د قمقلو کار ده. قمقل په دې چې تا ته په کتب څه راځي اول خو هغې ته رسېدی نه شي او که ورسېږي نو دغه چل دی. بل ستا به دماغ خراب شي. یو ښځه دې ولیده خوښه دې شوه فرض کړه د شپې به ما هغه سوچونه کې هغه سوداګانې وکړه. لوی لوی خلک په دې غم مبتلا شوي دي. یو بزرګ مریدان ورسره حج له روان نو لبنان کې عیسایان ډېر دي. زه تللی یم لبنان ته او خشته دي. یو جینۍ ګډې چیرلې سره وړه دا هغې ته وکتل دې پیر صاحب بس عاشق شو پرې. مریدانو ته زه خو نشم تللی. هغوی ورته ژړل منت یې کو چې دا څه کې او بله جینۍ هم عیسایانه ده بس نه وي ډېر هغوی ورته منت کوي نه بس زه نشم تللی د ما لاس پې کار نه کوي. هغوی ته حج ته لاړ او ته بیا معلومتیا کړو د هغه جینۍ د هغې پلار عیسایو چې دا ماله راکړه. هغه به کې عیسایي کېږي نو در به یې کړم عیسائی شو ورته بیا به ما له قنجران سره قنجران دا چې کوم ساتلي هغه خلک سره او ځنګلي دا ځنګلي خړي او دا ساتلي اکثر سپینې د ګډانو په شکل قنجران به سره د یو نظر د وجې نه اسلام تلاو عرض غیرت تلاو. هغه مریدانو به یې ژړل په بیت الله شریف کې چې خدای زمونږ په پیر صاحب څه چلو شو او خدای ته یې سوالونه کړو. بیا رانل په هغې لاره بیا خدای پاک ورته هدایت وکړه او توبې وکړه. بس اصغر ته وایي زه خو مسلمانېږم که ماله دې لور راکړې که نه راکړې. ده ته دومره دعاګانې شوي چې خدای هغه دعا قبوله کړه. بس هغه ورته وایي بس ما تعالی لور درکړې ده بس ده چې سي هغه مسلمانه شو دی مسلمان. نظر ګورې خطرناک شی دی. بل نیک سړی دی پیر یو ښځه داسې اتفاقا هغه اوړو اخولو ته ناسته وه نو دا پنډۍ به یې څرګنده وه. د دې په پنډۍ نظر پرېوته او ورته سپینه ښکاره شوه. شپه ورځ به یې هغه تصور د زرکدن وخت کې هغه ذهن نه ننوته. نو قتل ډېر خطرناک شی دی. کله به د زړه کتلو چې هغه ته نه شي خوښېږي. یو نیک سړی داسې د بازار یو طرف کې ناست یو ښځه راله ځوانه ده ته وایي کاکا د منجاب حمام دروازه کوم دی لاره حمام دا ښځې حمامونو لذي دا ښه کار نه نو د خپل کور کوڅې ورته وښودله وې دا دې دروازه باندې چې ننوځې که نه نو داسې چې مخکې لاړ شي هلته حمام ښځه ساده وه
او زړه کې سمول سنو ناپاک کوڅه چې نه وته دی ورپسې مرغه دروازه بنده کړه چې مخکې ګوري ښځه ودرېده چې مخکې خو لار بنده دا خو کور دی او دی ورپسې ورغله ښځه پرې پېښ شوه ښځه د دومره هوښیارتیا نه کار واش ویې خندل وی دا خو دومره سخت دغه خبره خو نه وه ما ته به دې په رضا ویلي و راځه چې څه وی خو چې کټ کې کېناسته دا ښځه ورته وایي ګوره سړی چې محبت کوي مینه کوي دا خبرې کوي نو مخکې خو څه خوراک کاکم پکار دی که څه میوه راوړه څه شیریني راوړه چې وخورو نو دی وایي بلې صاحب ډېره ښه ده ډېره وت ورېلر کې دې بازار ته لاړ چې مټۍ راوړي شیریني چې ورېلر که ښځه وته تې لاړه مټۍ شیریني راوړه چې کور ګوري ښځه نشته داسې دماغ یې بیا خراب شو بیا روز و شب یو شعر ویې په عربی کې یا رب قائلة یوما وطائبا این الطریق الی حمام منجابی هغه ښځه به چېرته چې یو ځل ستړې ستومانه وه او ما نه یې تپوس کو چې د منجاب د حمام لاره کومه ده او ما ورته لار ښودلې وه کله به هغه ښځه بیا وویله یا رب قائلة یوما وقد طائبت این الطریق الی حمام منجابی نو کتل دا د نهایت قمقل سړي کار کې اتفاقا نظر ولګي زر دی ځکه دا نظر به دې ګورې په ګمراه کې واچوي او سهار نه به د سودا په مرض کې مبتلا شي او بیا به د شپه دا خلک وي په ما ډپریشن وشو دغه شو زما اعصاب کار نه کوي نفسیاتي دا بنیادي هم دقسې دي یا ښځو ته کتلي یا بل څه جرم کې مبتلا شوي هغه شی ورته نه میلاویږي نو دی په اعصابي مرض کې په نفسیاتي مرض نو زنا خطرناک شی دی نو خدای پاک وایي د زنا هغه اسبابو ته مو نږدې کېږي ځکه دا ډېره ګنده لار ده دې باندې معاشره خرابېږي قاتونه به راځي بدامنۍ به راځي ډاکې به راځي او غلاګانې به زیاتېږي دا ټول د زنا سره تعلق لري نو زمونږ اهل سنت الحمدلله او به اسلام عموما د دې خبرو قایل نو زنا او د زنا دروازې ټولې شریعت بندوي ځکه د شریعت په نظر کې دا پنځه څیزونه دا د معاشرې دپاره ضروري دی چې د دې اصلاح وي اول د عقل حفاظت چې عقل د سړي نه لر کې خو بس د زناورو مثال دی د عقل د حفاظت دپاره شریعت شراب بند کړي دي پوډر یې بند کړي دي چرس یې بند کړي دي ځکه دغه وخت کې د انسان عقل نه دا چې څه بند کړي دي شریعت دی د سړي او د ښځې د حفاظت د عزت او د نسب دپاره کړي دي زمونږ په دین کې چې د ښځو کوم حقونه دي او د ښځو عزت دی او د ښځو د شرافت او د نسب ساتنه ده دا قسم دی د جهان په قومونو کې نشته زمونږ نسب محفوظ دی زمونږ عزت محفوظ دی زمونږ د مسلمان حیا محفوظه ده او نورو قومونو کې دا نشته سیکانو کې دا رواج چې مشر رور له وادو کې نو هغه نور درې څلور وروڼه هم ورسره په هغه یو واده کې ګزاره کوي وایي د ښځې مثال خو د غوا دی بلکې دا هم پکې چې د پلار او د زوی په یو ښځه کې شرکت وي که هندوانو عامو ته لاړه نو ځوانانې ښځې به یې خېټه به یې څرګندوي داسې بنۍ نه یې اغوستې چې صرف هغه سینه پکې بند دی لاندې خېټه یې څرګندوي ښځه په دې غرض خېټه څرګندوي چې زه د خلکو په نظر کې ما ته تقاضا پیدا شي نو هلته بسي انګریزان یهودیان بلکې که زه ته وایم د اهل سنت والجماعت زمونږ مذهب چې دی الحمدلله دا څلور واړه مذهبه
دی کې چې کومه حیا او پرده دا د بعضو مسلمانانو په ډلو کې نشته. څه قومونه دي نه مې درته نه ده چې هغوی د یوې ګنټۍ نکاح روا وایي، هغوی ته متعه وایي، او ایران کې او کابل کې ورته صیغه وایي. یو ښځه په لاره کې در سره یو ځای شوه، ورته یو 10 منټو دپاره ما ته داسې کار کوو، اب وایي څو پیسې به راکړي. نو زنا ده خو د متعې په نوم یې روا کړې ده. وی د دې تپوس ته مجد نشته چې دا ښځه د دې خاوند شته او که نشته. ټول په دې مبتلا دي چې ایران ته لاړی د امام باړو نه به بار زنانه ناستې، نه حاجي متمې کونې حاجي متمې کونې. زمونږ د دې ملک چې حاجیان به په دغې لاره تلل، نو دوی خو به متعه نه پېژنده چې متعه څه ته وایي. نو دوی ته به یې د زنا لفظ وی، حاجي زنا مې کونې حاجي زنا مې کونې. هوټلو باندې هوټلو کې ګرځي، او دا حاجیان چې به تلل نو هغوی د 10 منټو د 20 منټو بلکې د هلک سره هم روا کړې، تنبې به وباسه. خپل امام چې کوم مشر وي هغه ته چې امام نو هغه به کلي کې ګرځي، سړي به په پټو کې کارونه کوي. هغه مشر چې هغه ښځو له نوم دمول، په ښځو دم اچول او ښځو باندې لاس پال، دا د هغوی په مذهب کې روا دي. پاتې څه شو؟ بلکې داسې قومونه دي په چینار طرف ته دا مردار چې ړومبی شپه به خپله ناوې هغه امام له بوځي، بامبڼ ده، هغه د ګډانو دا غوښې خوري او دا خوري. نو دوی په دې غرض هغه ناوې به ورته وایي خاوند چې دا به تا سره بېګاله شپه تېروي، او ښځه به هم وایي وی څومره پیسې به راکړي، وي دومره، وی دا لږې دي. نو پیسې ولا ناوې او سړی زیاتوي، نو ښه چې پیسې هم دې والي، بیا هغه ناوې هغه سړي ته پرېږدي. وی چې دا اولاد یې سیدان یو ښکلي عزتمند دی. هلکه دا د ده اولاد دی که د خاوند اولاد دی؟ دا خو د امام بابا اولاد دی. یا د دې عاشورې په شپو کې دوی ورته شامې غریبانان وایي، نو ښځې او سړي به ګډ وډ پراتې، نو هغه څه وخته پورې بس بیا خو اجازت یې چې څوک چا سره څوک بغیر د اهل سنت والجماعت نه زمونږ دا څلور مذهبه که د دې نورو قومونو حال درته توبې به وباسې چې دا زنا وه، د دې خو هېڅ شی محفوظ نه دی. دا اوس هم دي. انګریزانو کې به یوه ښځه ګرځي سړي پسې چې زه تا کوم، سړی به ورته وایي بینک بیلنس دې څومره دی، تاسو سرمایه جمع کړې ده که نه، ستا کاروبار څه دی؟ بیا به وایي زه یوه میاشت په تېره کړو په هوټل کې او په دغه ځایونو کې، نو که طبیعت هم ولګېد، مناسبت هم پیدا شو، نو نکاح به وتم، نو دقه شان یو میاشت تېره کړي، نو که طبیعت یې ونه لګېد، نو ښځه په یو طرف ځي، سړی په بل طرف ځي. هغه میاشتې چې کار کړي هغه یې کړي دي. نو یوه ښځه د یو سړي په تلاش کې هغه د 40 سړو سره ټچ کېږي، شپه ورسره تېره، نو بیا چېرته اخري سره یو رسمي نکاح وکړي. زمونږ دین الحمدلله دې کې د ښځو م عزت دی او د سړو م عزت دی او نسب محفوظ دی. په یو قوم کې چې تعلیم مخلوطي، سکولونه مخلوطي، یونیورسټۍ مخلوطي، ګرځېدل مخلوطي، او دا څه عیب نه ګڼي، نو د انسان او د زنانه فطرت خدای داسې پیدا کړی دی چې نارینه تقاضا زنانه ته کېږي او د زنانه تقاضا نارینه ته کېږي. د دې که څوک وایي دا به نه کېږي، نو دا دروغ وایي. نو چې کېږي تقاضا او دین هم پکې دي، نو چې څه کول غواړئ هغه کړئ. خدای پاک دې د دغې پلیتونو ساتي.